دستاربندۍ په ورځ باندې ژړل سخت یې خیر خو هغه د دستاربندۍ مراسم تیر سو چې کله تیر سو کور ته ولاړی یو میاشت وې بعد راغله زما سره په کوټه کې ناستو سخت یې وژړل ما ورته ویل مولوي صاحب ولې ژاړې وایي چې کله کور ته ولاړم یو عجیبه منظر و خلک کلیوال راکله ورونه مې راکله راته په غاړه کې ګلونه اچول امګانې مې راغلې وې خالګانې مې راغلې وې اکاګان مې راغلې وه د اکا زامنان مې راغلې وه خوندې مې واده سوي راغلې وې مور مې ډېره خوشحاله وه په کوټه کې چې د کلو میلمنو سره کښېنستم نو یو ورور راته اواز وکړي چې د دې روغبړ خو خلاص سو کلي کې په کور کې درته ټولې زنانې هغه درته انتظار دی چې ور ولاړ سوم دا زنانې ټولې د سرای په غولې باندې ولاړې وې مور مې راوړاندې سوه په غاړه کې غاړګۍ راواچول امیل یې راواچوي د ګلانو هار یې راواچوي چې دا یې راواچوئ در لاس یې ونیولم چا خوږې را باندې پاشلې چا څه کول خونې تې ننه ایستم چې کښېنستم هغه ځای چې راته برابر کړی و په دې وخت کې مې د یو 9 میاشتو د شهید سوي ورور یوه کوچنۍ لور راغله پر دې زنګانه یې لاس راکښېښوي په غاړه کې را لاسونه راواچول راغځاره سوه په غېږ کې ما ته وایي کاکا ما ورته ویل ها وایي تا خو لنګوټه وتړل زما پلار یې هم لنګوټه وتړه در سره راځي هغه هم لنګوټه وتړه دلته ناستو دا مولوي صاحب دومرې ژړل وایي بیا هغه د خوشحالۍ منظر په ژړا بدل شو زموږ د دستاربندۍ دغه حال دی وایي ما په غېږ کې ونیوه بیا مې ورته وویل چې ستا پلار خو شهید شوی دی هغه د وختي در ما لنګوټه تړلې ده هغه مخکې شهید شو ګورئ مسلمانانو دا داسې قهرمانان دي دا د علم سره سره یې قربانۍ ورکړې پاکې معصومې وینې یې قرباني کړې الله رب العزت ته خپلې ځوانۍ ورکړې پر دین باندې او دا یې ثابته که یا الله که زموږ څخه مال و ځان غواړې د علم دپاره هم یې درکوو که مال و ځان غواړې یا الله د جهاد دپاره هم یې درکوو او دا د مسکنت سره سره زموږ ملګري دومره